مشره موږ بس دی روانو لاره را ستا نوم چیش نصرالله یو ما بس ټیکس دا د یو څوک هم نه معلومیږي ای کور ته بیا تاله لګېدلې نسته د غره پر سر چې ځای دی هلته به ورسم ښه ناشوده دا د یو څوک هم نه معلومیږي دا نو نیمه ګنټه مخکې واوره وسول بزګره خلک به کورو کې انګېرتې ته ناست دي دا کور لاره مدرسه ده که چیرته دا ما اسفالټو په ساو کې دا اوس یې واوره وسوله په هندارو باندې د وسه پرته ده دا چې یخ په پسې وای دا دستي یې ښېدلی یخه یې نیوی دا خلک نو هره ورځ دا رقصم پر دې لارو باندې لوړ خیز مشره حاجي اوس هغه سړی راووتی یاره په ډېره مینه یې راته وویل ولې نور که مې څه ضرورت یې ما ورته نه بس خالي اوبه ولې سړې غواړې که یخې ما ولې نه بس یخې راکړه هلته کړای په جوړو موږ بس دی روانو لاره راسه چپه سوله ستا نوم چیش نصرالله یو تصویر دی اخلم که ستا اجازه سعید مننه کور ودا بس ای زه د ستیل بیا راوړم سعید بس د لیوې بیا کښېږدم سعید کور ودان د به اوبه یې راکړلې ولې بیا دلته شمسیانو لاندې کښېږدوه ما یو تصویر هم واخیست ما ویلې ښه خلک به نه یېرومه په دې باندې زه ستا یو تصویر اخلم تصویر یې ما واخیستې بس په خیر ډبه هم واوړم ما تاسو ته ووایم د غرو خلک ډېر ښه خلک خپل مېلمه ډېر عزت قدر کوي دا د مخه به سوله دا د خو پخوا ډېرې واورې به کېدلې زموږ مشران وایي کله چې به واوره زیاته وسوله دوی به نو دې خوا ته راغلي وو بیا به موږ په واوره کې پسا وسولو نو بیا به په شپو دا رقصم ځایي کړو دوی پسا و بیا به دا رقصم دا کورو والا به دوی ته شپې ورکولې خدمت مېلمستیا بیا د دوی ده کوله دا دی تا هلته کار نه کوې کار خو ای ولې کیمرې څه شرمې دا د کوچین دا کار زیری بس دیخ نو څه ګیس ما بس ټیکس بس تاړم حکازوی بیا د کیمرې سره نه لګېږي وایي ما به کیمره کې مه راوله شه زه په دا غږ غره باندې داسې کېږم تی راته وایي ښه ته که نه